کندهار کې د طالبانو مشر سره د یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی کتنه. سلام، وخت مو بخیر. په کندهار کې دوو سرچینو بي بي سي پښتو پاڼې ته ویلي چې د طالبانو د کورنیو چارو او دفاع سرسنبالي وزیران کندهار ته رسیدلي چې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو له مشر هیبت الله اخندزاده سره خبرې وکړي. دغه سرچینو په وینا د دوړو وزیرانو پرون شنبه په کندهار کې د طالبانو له والي محمد یوسف وفا سره کتلې دي. ښاغلي وفا د طالبانو مشر ته له نږدې کسانو بلل کیږي. محمد یوسف وفا ته د یوه نږدې سرچینې په وینا کله چې له کابل او نور ولایتونو چارواکي او ولسي خلک د طالبانو له مشر سره د کتنې لپاره کندهار ته ولاړ شي، ډیری وخت لومړی د کندهار والي سره ګوري او بیا یې مشر ته سره د کتنې لپاره همغږي کیږي. وروسته له هغه چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د ښځو د زده کړې وځنډولې، د طالبانو په حکومت کې دننه د ځینو لوړپوړو چارواکو له دغه ګام سره ناخوښۍ رپورټونه هم شته. خو وايي په طالب غورځنګ کې د یوه موټیتوب ساتلو او درز مخنیوي لپاره دغه مخالفتونه نه ډاګیزه کیږي. د یوې سرچینې په وینا چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، بي بي سي پښتو پاڼې ته وویل د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي، د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیر ځینې مهمې څیرې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو له بندیز سره مخالف دي، خو په ښکاره له څه ویلو ډډه کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که د ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.